د هندوستان د سرخان نوی ډیلي په سټلایټ ښار ګوروګرام باندې د خالي پورز کاتم الله خان یرغل کړی. چارواکو خلکو ته د کور او دفترونو کړکۍ د بندو ساتلو بینا کړي او ویلي دي چې د ملخانو د شړلو لپاره د لوښو نه شور وباسي. ګوروګرام ښار کې د نړۍ د غټو کاروبارونو دفترونه دي او دې سره خوا کې د نوی ډیلي نړیوال ایرپورټ هم دی. چارواکو پایلټانو ته ویلي دي چې د کاتم الله خانو په وجه د جاز د الوتو او راکوزیدو په وخت د ډیر احتیاط نه کار واخلي. د هندوستان د هریانه ریاست د زراعت وزیر جے پی دایل وايي کاتم الله خان فساد تباه کوي. صحیح معنی میں اس کی संख्या بتا پانا مشکل ہے اور پریونټیو د ملخانو کره شمیره خودل ګرانه ده. زموږ د زمیندارو رونو او نورو خلکو سره د دې نه د ځان بچ کولو یوازینی لار همدا ده چې ښه ډېر شور جوړ کړي، یعنې لوښي دې خپلو کې جنګوي، ډولکي دې وخي او یا بیا په اوچت اواز سندره دې غږوي. بس دوی د خپل علاقه کې کېناستلو ته نه پرېږدي. دوی چې چېرته هم کینی هلته فصل تباه کړي. موږ دا هغه وخت وژلی شو کله چې دا ملخان کینی. موږ سره هیڅ طریقه نشته چې په هوا کې د دې ملخانو مخنیوي وکړو. ګوروګرام کله هم د کاتم الله خانو حمله نه ده لیدلې. وړاندې چې کله هم د کاتم الله خانو حمله شوې ده نو دا زیاتره د پاکستان سره په پوله پرته د هندوستان شمال مغربي ریاست راجستان په صحرایي علاقه او یا بیا د هندوستان مغربي ریاست ګجرات تر حده محدود پاتې شوي دي. عام خلک د سوشل میډیا د لارې په حکومت نیوکې کوي. د هند حکومت د کاتم الله خانو د مخنیوي لپاره بیلابېلې طریقې استعمالوي. هندوستان ته د کاتم الله خانو له وجې ډېر تاوان نه دی شوی ځکه چې دوی د 2 فصلونو په وخت کې ورغلي دي، خو کروندګر د وړي د فصلونو په اړه تشویش لري. پاکستان، هندوستان او سریلانکا په تیرو 15-20 کالو کې په دومره شمیره کې د کاتم الله خانو حمله نه ده لیدلې.